شمشاد راغلم لکه زه چې پریس نه پوهېدم لکه زه چې په لومړي ټولګي کې وم ولې نن هغه لومړی ټولګی هم نن ته فارغ شوم هغه 12م ټولګي هغه لیسې نه فارغ شوم ولې ته دلته ډېرې پیسې نه درکړو ما په هغه وخت خبره ورته وکړه چې زما هدف دا نه دی چې ما د شمشاد پیسې راکړي ولې زما هدف دا دی چې زه په شمشاد کار وکړم تر څو ځان ورسوم او زه دلته وروزل شم زه د سهار هغه دوم لرم چې یو ورځ اول سر کې په NCR کې وه سهار راته راغی ویلې دا که مونږ ته راځي خو په صداقت ښه په هغې دې کار کړی همیشه په بعض وخت کې ناوخته راغی یم دا سلام ستړي مه شئ وړاندې چې تاسې کوم مراسم لیدل زموږ د همکار سید عمر سهار د شمشاد سره مخکښي مراسم تاسو ټولو مننه چې موږ مو وزغملو راسره پاتې شوئ